کاشکی استاد یا درستا پشان بچی خو ډیر وای داسې سرتیر عالمان داسې زمری خو ډیر وای دغه خوږه او سپینه ژبه تل د حق منبر سبی پروا بغږی دا د حق سړی خو ډیر وای تر هغه وخته پورې موږ اسلامي نظام نشو جوړولی تر څو چې د اسلامي نظام دپاره هسې خلک جوړ نه کړو چې هغه استعداد د دې لري چې د ملک امانتونه او د خلک امانتونه وساتي که د اسلام د الله په خزائنو باندې امین خلک ونه لرو د الله د شریعت تطبیق دپاره عالم خلک ونه لرو چې په شریعت پوه وي او عادل وي تطبیق یې کا ضبط نفس ولري د الله حکومت په ځان باندې تطبیق کړه نو هغه په نورو حکومت جوړولی شي یو عالم وایي ويقيم دولة الإسلام في قلوبكم تقوم لكم في أرضكم الإسلام دولة یو کل نفسونو کې جوړ کړئ پنځه کې په مخ باندې درته جوړ شي د اسلامي نظام د جوړولو لپاره ابتداءً داسې خلک ضرورت لري چې هغوی په خپلو زړونو کې د اسلام نظام جوړ کړی وي دلته اسلامي حکومت یې قایم کړی دغه نفس او دغه هوا شریعت ته تسلیم وي که موږ داسې خلک ونه لرو هر ټوپک وړونکی مجاهد نه دی او هر ټوپک وړونکی اسلامي نظام نشي جوړولی نو بیا زموږ په دې باندې پوه شو چې یو د مسلمانانو حکومت دی یو اسلامي حکومت دی یو کفري حکومت دی کفري حکومت هغه دی چې هلته نظام هم کفري وي خلک هم کافران دا کفري حکومت دی د مسلمانانو حکومت دا دی چې د خلک مسلمانان وي خو نظام ګډوډ وي دې ته موږ اسلامي نظام نشو ویلی مسلمانان وي په شریعت عقیده لري خو اسلامي نظام یې جوړ کړی نه دی د مسلمانانو حکومت زه بولم کافر نشي ورته ویلی ځکه چې مسلمانان دي اسلامي حکومت نشي ورته ویلی ځکه چې اسلامي نظام یې نه دی جوړ کړی نو ما دې دپاره یوه نوې اصطلاح پیدا کړه د مسلمانانو حکومت او د اسلامي نظام په منځ کې فرق دی اسلامي نظام هغه وخت راځي چې دغه مسلمان سړی چې په چوکۍ کښېني د الله شریعت په داسې ځای کې کښېنوي چې دا یې هغه شریعت ته تسلیم وي او نور خلک هم هغه شریعت ته تسلیم وي شریعت مافوق د حاکم او د محکوم وي دواړه او اختیار وي د شریعت ته